دا ښځې دلته حرفوي زده کړې کوي، غواړي مسلکي سي او خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. د آرایشګرۍ، خیاطۍ، کورشنیل او هندارو جوړولو دغه 6 میاشتني لنډمهاله کورسونه د هغو ښځو لپاره دي چې په وروستیو کې له کډوالۍ هېواد ته بیرته ستنې سوي او یا هم د جګړو له کبله کورنۍ بې ځایه سوي دي. دا د ښځو لپاره ډېر مهم دی ځکه چې دلته د کومې ښځې چې د تعلیم څخه پاتې سوي دي هغه دلته راځي، د کونډانې، یتیمان دا ټول دلته کار کوي. موږ د نورو سوادو بې برخې یو ځکه غواړو دا د بې سوادۍ کورسونه دا زده کړو. نو دا موږ ته ډېر مهم دی. وروسته موږ له دې کور څخه خپل د کور خرڅ هر څه موږ له دې څخه لاسته راوړو. موږ ته استادانو په دا 6 میاشتې کې ډېره مرسته راسره کړې چې کومک ته موږ د دې زده کړو لپاره په کور کې موږ هېڅ نه سوای کولی چې دا موږ زده کړو. د حرفوي زده کړو د دغه مرکز مسؤلان وایي د ښځو د لاسي کارونو په ځانګړې توګه کورشنیل مینوال تر پخوا زیات سوي او د دې حرفې د زده کړې په برخه کې د میرمنو لیوالتیا هم زیاته سوې ده. ټوله د دغه کار سره علاقه لري ځکه په دې خاطر سره علاقه لري چې ګټه یې وخوړله. اوس زه په خپله باندې یوه دانه د ریشې په 1500 افغانۍ زه جوړوم. داسې نه دی چې زه یا په زور خرڅوم یا د چا سره، خو زه په رضا باندې دا کار کوم. دا په دې خاطر سره چې ډېره خوښوي خلک. په عیني وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي د حرفوي زده کړو په دغه مرکزونو کې تر اوسه شاوخوا 900 میرمنو زده کړې ترلاسه کړي او سلګونه نورې به هم وروزل سي. موږ بیا هم د ښځو ریاست خپل حرفوي زده کړو مرکز دې ته په اختیار وکړی چې تر اوسه پر دوی نوملیکنه جریان درلودله او هغه خویندې چې دوی مهاجر سوي دي، بې ځایه سوي دي، کولی شي په دې کې دوی ګډون وکړي. د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي فارغینو ته د دوی د کسبونو اړوند وسایل هم ورکوي چې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړای شي.